خط مې راغلی د جانان دی، څه یې پکې لیکلي دي؟ او زما خطونه د خپل ځان سره سنبال وساته، ډېر یې په خیال وساته چې ورک یې نه کې. خطونو کې بیا خطوط غالب، خو د خطوط غالب د ذکر نه مخکې د خط په حواله د ګلنار بیګم دغه سندره خط مې راغلی د جانان دی، وږمې بیبي دا سندره ویلې وه چې زما خطونه د خپل ځان سره سنبال وساته. کېدای شي که مې بلې ګلوکاره هم ویلي، ډېره خوندوره سندره د خامخې واورئ. او چې خط مې درشي ورته جاړه، ما چې لیکه ما ورته ډېر ژړلي دینه. نو د خط په حواله که کومه سندره د پښتو، د اردو، د فارسۍ ستاسو په ذهن کې راځي، که کومه ټپه ستاسو په ذهن کې راځي، را سره شریکه کړئ. د خط په حواله کم یاداشتونه وي ستاسو، د خط په حواله کم شعر وي، هغه دې بېشکه د پښتو وي، اردو دې وي یا د فارسۍ دې وي. نو که کوم شعر یې هغه راته هم ولیکئ. د خط په حواله که کوم سندره په ذهن کې راځي، هغه هم په کمنټس کې ولیکئ. او راځو د خط حوالې سره خبرې کوو. نو د جیل نه د باچا خان بابا خطونه د ولی خان صاحب په نوم باندې، د غني خان په نوم باندې، د غني خان صاحب خط باچا خان بابا ته، او منظوم خط پکې هم و. منظوم مطلب دا چې په نظم کې لیکلي شوي خطونه. نو په ادب کې بیا په اردو ادب کې خطوط غالب د اردو شاهکار خطونه لیکلي دي. البته تاریخ کې د مذهبي خطوطو ذکر هم شته. نو خطونه تر ډېره وخته د خلکو د رابطې، کمیونیکیشن او بیا د مینې د اظهار ډېره لویه ذریعه وه. د مینې خطونه بیا دغه د نورو خطونو نه مختلف وو. دغه د 90 نه وروسته چې موږ ته یاد شي د 2004-05 پورې، نو په خط لوستلو هم هر سړی چونکې پخوا د نن نه 15-20 کاله وړاندې په خط لوستلو هر سړی نه پوهېدو. نو د دې دپاره به په پخوانو باچاهو کې او ریاستونو کې منشیانو هغه به خط به ویلی شو، خط به لیکلی شو. بله خبره دا وه چې د محبت د رومینس خبرې په خطونو کې، ځینې خطونه داسې وو چې هغه به عاشقانو یا معشوقانو تر ډېره وخته سنبال کړي وو، او ځینې خطونه داسې وو چې هغه به لیک شو، یعنې پلار به بل چاله په لاس ورلی، بلیک میلینګ یا بدنامي، دا خبرې به کېدې. د خطونو دغه سلسله بیا ډېر رومانوي خوندوره وه، او په خطونو کې شعرونه د اردو، د پښتو د خطونو آغاز به داسې کېده چې السلام علیکم میرے بڑے بھائی، سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ یہاں سب خیر خیریت سے ہے، آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے، باقی بات یہ ہے کہ بیا به یو دوه خبرې وشوې چې زه ښه یم او تاسو ښه یاست، ستا خط راغلی و، ما ولوستو، آپ کا خط پڑھا، بہت خوشی اور اطمینان نصیب ہوئی، باقی بات یہ ہے کہ گھر میں سب خیریت سے ہے اور آپ کی خیریت کے لیے سب دعا گو ہے، باقی بات یہ ہے کہ آپ کا خط بمرخہ 25 جنوری 1993 کو ملا، آپ کا سلام بھائیوں اور بہنوں تک پہنچا دیا، باقی بات یہ ہے کہ یہ خط آج بمرخہ فروری 1994
बरोज़ जुमा आपको लिख रहा हूँ। हमारे गाय मर गई थी, बाकी बात ये है कि अब 15,000 रुपये के बदले एक नई गाय खरीदी है। बाकी बात ये है कि मुझे स्कूल और मस्जिद को टाइम पर आने जाने के लिए 1 रुपया घड़ी अगर भेज दे तो मेहरबानी होगी। बाकी बात ये है कि गुल्लाला आपकी तरफ आएगा तो मैं उसे ये ख़त दे दूँगा। बाकी बात ये है कि वो ये ख़त अब तक पहुँचाएगा। बाकी बात ये है कि ख़त पढ़कर जब भी मौका मिले तो वापस जवाब दे दीजिए। बाकी बात ये है कि आपका छोटा भाई, आपका खैरंदेश, आपका ये आपका वो نو دا د خط هغه جزئیات دي. دا خبره به پکې ډېره زیاته وه چې باقی بات یہ ہے سید حسن شینواری بجلی هم شته خو زه سیګنل کمزوری دی او زه په یخني مې کېږي ستبه غوندې راولاړه شوې ده. نو زه په بستره کې دننه سر مې ایښودی دی او د خطونو باره کې تاسو سره غږېږم. نو د ویډیو خبره ځکه مه کوئ چې دا واپس مونږ په شا رواني خطونو اړخ ته. کله چې مونږ د خطونو خبره کوو نو بیا په اډیو خو پکې ډېر اډوانس چیز دی. یعنی چېرته خطونه، چېرته بیا لینډ لاین کالونه، او د خطونو نه مخکې د ټلیګرام زمانه وه یا تار وهلو. هغه به ارجنټ غوندې خط دا د الکترونیک کمیونیکیشن به و، ټلیفون یا فیکس. نو هغه دا و چې په هغې به خرچه ډېر راتله. باقي په خطونو دپاره به دا و چې بېرنګه لیفافه کې خطونه، بېرنګه لیفافه کې دا و چې بوج به په ریسیوینګ اینډ و، یعنې چاته چې به دې خط لیکه د ون هو addressed یا has been addressed. نو هغه د بېرنګه لیفافې بوج 1 روپۍ یا 2 روپۍ دا به د ډاګي بیا د هغه نه غوښته. او ټکټونه د 1 روپۍ هم وو. بیا به دې په ځینو لیفافو بهر ته چې لیږه سعودي عرب ته نو 15 شپږ اووه به دې وهل مهرونه، او دغسې تر 100 پورې مهرونه زما یاد شي سعودي عرب ته دوبۍ ته. نو خط څنګه چې د ملګري محمد اقبال ګجر پی ټی آی دا خط هغه سیمبل را لېږلی دی یا هغه ایموجي ده یا تصویر دی. ضیاء الله خان دی د ستاندارو نو سلامونه مې ومنه، ډېره زیاته مننه. وسیم احساس دی وایي سلامونه در واخله لکه ګلونه. نو تاسو هم د خط په حوالې سره خپل یاداښتونه را سره شریک کړئ. زه دا وخت رډ ریولوشن واقعي لکه د قبر نه چې لایو یم. خو خط مې راغلی د جانان دی، څې درته لیکلي دي. دا سندره ګلنار بیګم یا نورو کومو سندرغاړو ویلې وه. بله دا چې زما خطونه د خپل ځان سره سنبال وساته. دا مو اورېدلي ده که نه؟ د پښتو ټپه ده چې خط مې درشي ورته جاړه، ما چې لیکه ما ورته ډېر جوړلي نه. نو که ستاسو په ذهن کې د خط حوالې سره کم شعر، کمه ټپه، کمه لوبه، کمه سندره په اردو کې، په پښتو کې، که په فارسۍ کې ستاسو په ذهن کې د خط حوالې سره کومه سندره، ټپه، شعر یا بل داسې قیمتي خبره یا ښه قول په ذهن کې راځي نو راته یې ولیکئ. بله دا چې د خطونو کې تاریخي خطونه دي په اردو د زده کړې دپاره به د اعلی معیار د ادبي لیک لوست د زده کړې دپاره به مونږه د غالب خطونه کتل، څه به په نصاب کې شامل هم وو. بله دا ده چې د خط په زمانه کې د خط نه یوه تیزه طریقه
هغه ټلګرام و، ټلګراف. دا به پښتو کې ورته تار ویلی کېده. دغه تار یا په اردو کې به هم ورته تار بیج نه ویلی کېده. دغه تار به د ټلیفون د لارې کمیونیکیټ کېده، خو ټلیفون باندې به خبرې نه کېدې. البته د سرکار یا د پی ټي سی ایل چې کوم کسانو نو هغوی به یا د سرکاري ادارې یا د انګریز د ادارې نو هغوی به په څه طریقه باندې لږ کویک میسیج کنوی کوو یا فوري خط به لیږه. نو د دغه خط خرچه به ډیره وه، ځکه چې دغه به د تار په ذریعه یا ارجنټ بیسس باندې د غم ښادۍ مړي ژوندي خبر، مریض بیمار خبر، پیسو تګ راتګ خبر، نو دغه به تار و. بیا خط لږ سلو، خط په ملک کې دننه د 3 ورځو 7 ورځو خبرې به کېدې په ټیکټ په حساب باندې، خو دا به 15 20 او میاشتو هم اخیسته. خط به پوسټمین کلو بانډو ته رسوو. په کلو بانډو کې به هغه سړی ډیر ښه ګڼلی کېده او ډیر معزز یا منشي به یا میرزا قسم یا بابو قسم کس چې به خط خلکو له لیکه او بیا به یا به ورته اورو پړاوهو به ورته پنګ څنګه وایو. نو د هغه سړي خپل ټاټ پاټ وي که د هغه یو قسم نشه یا د هغه خیال ساتل. د خط په لیکلو په دوران کې که به د کلي یوه ښځه یا مشر سړی راغی او کنځل به کول او تاله به نه درتله، او یا به په اردو کې عام روایت دا و چې په اردو کې به خطونه لیکل کېده. نو داسې خبرې به وې چې لکه غوا لنګه شوه او سیرلی وړوکی دی شودک کوي نه کوي. نو دلته به ته حیران وې چې یاره دا په اردو کې څنګه ولیکم، یا به کنځل بدې ردې یا داسې څه د غوسې د خفګان اظهار یا څرګندونه، نو ته به حیران وې چې دا څنګه ولیکم. یا دا چې منداڼو مات دی او شملې اوس د بل چا په منداڼو کو، نو دې خط ته به حیران دریان وې چې دا اوس څنګه د منداڼو پکې راولم، ځکه اردو کې به خطونه لیکل کېدل. شمس الرحمن صاحب چوهان دی د شانګلې نه. ستاسو ټپو اړخ ته راځم خو لږ مې وبښئ، زه په یو سیکوینس کې دا خبره سر ته رسومه. په خط کې به سلام کلام لیکل کېده، السلام علیکم، باقی بات یہ ہے کہ یہاں سب خیر خیریت سے ہے اور آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے. بیا به دا و چې باقی بات یہ ہے کہ آپ کا خط مارچ 1991 کو ملا تھا، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ خیر خیریت سے ہیں. باقی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑی گائے مر گئی ہے، عید کے لیے نو بچڑا چې په دې نشو لیکلی سخی خرید لیا ہے. باقی بات یہ ہے کہ آپ نے جو استری بیجی تھی وہ گل لالا کے ہاتھوں ہمیں ملی. باقی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں تو آج 20 اپریل 1996 بروز جمعہ ہے. باقی بات یہ ہے کہ آپ کا خیر اندیش وغیرہ وغیرہ دا به په آخر کې ولیکلی شو او دا خط به ولیږلی شو. په ملک دننه به د خطونو دپاره دا وه چې لږ ټیکټ به پرې لګېده یا لږه خرچه به راتله، 1 ټیکټ یا 2 ټیکټه یا 3 ټیکټه صوبې نه بهر. نو د 1 روپۍ ټیکټ له 2 روپو ټیکټ او 15 روپو ټیکټونه هم و، هغه به د یا 2 لګول سعودي ته یا به د 3 لګول، او که د 1 روپۍ ټیکټ به دې لګو نو بیا به د هغسې 6 8 یا 10 یا 15 څومره چې به ضرورت و، نو په هغه حساب به دې بیا په ورباندې ټیکټونه لګول. بله خبره دا وه چې بېرنګه لیفافه به خط دې ولیکه، په بېرنګه یعنې بغیر ټیکټ نه لیفافه کې، په ساده لیفافه چې د روپۍ 8 کېدې، نو که په هغې به دې خط ولیکه نو د دې بوج به په ریسیور باندې و، یعنې چاته چې به دې خط لیږلی و
نو هغه عجز به بیا د دې د 2 په ځای 3 روپۍ ډاکي د هغې نه چارجز اخیسته او بېرنګه لفافه کې به یې ورته خط لیکه او دا مونږ لیکلي دي. د خطونو د کورني خطونو نه علاوه اهم خطونه چې وو هغه د مینې او محبت خطونه وو. که خدای مکه دغه کس خط رسول په یو خاص طریقه ځکه په اوپن ډاک باندې یا په اوپن پوسټ باندې دا رسول پښتنو په معاشره کې رومانوي یا د مینې محبت عشقي خطونه دا رسول ګران نو دا به په لاسو باندې یا د چا په ذریعه هم رسول کېدل او که د ډاک په ذریعه یا د پوسټ په ذریعه به رسول کېده نو هم به په منځ کې درېمګړی څلورم کس یو قسم تاوهل به وو. په خط کې به په اختر کې عید کارډونه هم خلکو لیږل او د اختر مبارکۍ به هم لیږلې. خطونه که به چاله بد کس له په لاس ورغله ستا رقیب له یا هغه کس له چې هغه به په کلي وطن کې شرمول غوښته ستا نو دا یو لوی مشکل و. د خطونو ویونکي او لیکونکي مختلفه عبدالحنان صاحب دا نوټیفیکیشن ځکه نه درځي چې بس اکثر په پیج باندې بس تاسو فعالیت نه راغلی لږ په دې پیج کې ایشوز هم وي عبدالحنان صاحب نو یو مهرباني وکړئ چې 2-3 پوسټونه وزګار شي او لایک یا کمنټ کوي یعنی انګیجمنټ یعنی سرګرمي وښایي نو انشاءالله چې بیا به ستاسو مخې ته پوسټونه هم درځي او شاید نوټیفیکیشن هم درځي. او ځینې ملګرو ته مې درخواست دا دی چې نه صرف شیر کوي بلکې کمنټونه وخت په وخت دغه نوټیفیکیشن والا آپشن چې کوم دی نو هغه که ملګري وکاروي نو ماته خیر را رسي. نو دا مې د خط حوالې سره عبدالجلیل وایي چې دلته جرمني کې اوس هم هر څه په ډاک دي ځکه دا لږ محفوظ وي او پرسن ټو پرسن وي یا هایلی مطلب کنفیډنشل وي هغه چې په منځ کې ریبار له په لاس ورنشي نو دغه افیشل کمیونیکیشن خو څوک بیا څه کوي هم نه لوډ شیډینګ نشته سراج الحق صاحب سیف الحق صاحب خو په ذاسې تیاره کې لګیا یم. نو خطونه بیا د نمبرو راتله بیا د سرکاري خطونو راتله دا ټول سرکار اوس هم دلته محمد نعیم مندوخیل وایي چې لر او بر یو خاطر نورالامین یوسفزۍ صاحب له اول نورالامین یوسفزۍ صاحب شعر یو لیک را استولی دی نورالامین یوسفزۍ صاحب وایي چې د یو ښځې خاوند په ناویتوب کې هندوستان ته لاړو 20 کاله پس دغه ښځه یو سړي پسې لاړه چې خطونه خاوند ته خط ولیکي. هغه سړي چې خبره واورېده د خط لیکلو نو کاغذونو پسې ګرځېده چې د 20 کالو ګیلې پې ولیکي. هغه ښځه ورته وویل چې یو 2 ګتې کاغذ وګوره او دا پې ولیکه چې څوک چې د چا د باغچې ګل شي مناسب نه ده چې سوکړې پې تېروینه. یعنی دومره مختصر جامع الکمالات خط. امیر احمد بجلی شته خو زه هسې په تیاره کې خوشحاله یم او اماد جمال خان د 400 نه دی کورې ودان حضرت خان نیازي کوچي خط والا او د خط حوالې سره ډېر وړاندې خپل تجربې هم حضرت نور خان نیازي صاحب شریکې کړې وې ډېره مننه. عبدالحنان وایي چې انګیجمنټ قصه خو راته برابر ښکاري خو شاید دغه نوټیفیکیشن حنان صاحب تاسو چې کله لایو زه راغلی یم نو اکثر و بیشتر یې او کمنټونه هم ښه ډېر کوئ. البته دا ستونزه به زه په آنلاین لږه وګورم بیا هم ماته چې کوم حال معلوم دی نو هغه دا دی چې کمنټ وشي لکه دا خلک چې وایي کمنټونه وکړي د هغې مطلب فیسبوک ته دا فایده دا کېږي چې ملګري فعال شي یا دویم دریم ورته بیا فیسبوک ور مخامخ کوي. څومره چې زیات کمنټونه په یو څیز راځي لایکس راځي نو هغه بیا فیسبوک ګڼي چې ګنې دا د کار شیز دی او لہذا سجیشن کې خلکو ته وراچي نو دا یو فایده په انګیجمنټس یا لایکس او کمنټس کې وي
بیا هم زه به وګورم عبدالحنان صاحب چې کوم خط له چا د طرف دی او چا ته تللی او څه له یې طرف کړی. ما زموږ د خط هسې نه وایي مطلب غیر سیاسي غوندې موضوع ده. می مالک ورسره ملګري عثمان پټان تاسو ته په شریکه سلام کوو. نو په خط کې به آخر کې سلامونه مو او छोटे भतीजे को या छोटे भाई को प्यार. توصیف احمد وایي چې نن په تیاره کې نو بهر رڼا شته خو میر احمد پکې ملګري هم شریک کړه، هایلایټس یې ووهه. او عبدالحنان صاحب زه کوشش کوم چې اکثر روزانه راشم، نن د خطونو په حواله ما از هیومنسټ غږیږو. توصیف او عبدالحنان ډېره زیاته مننه. البته نه پوهېږم چې ما دا وخت دی څو کسه اوري ګوري. قام بجلي غواړي سمیع الله سمیع وایي. نو بجلي بالکل شته خو زه نه غواړم چې بجلۍ ته سر ښکاره کړم، په کمبل کې دننه پروت یم. او پښتنو کې صرف کمال او جمال دی چې د دواړو وروڼو اتفاق دی. پښتانه په دې اتفاق کړی چې اتفاق به نه کوو. او په پښتنو کې صرف دوه کسه یعنی کمال او جمال دی چې دواړه وروڼه په اتفاق دی. دا عماد جمال خان دی. ډېر زیاته مننه. دلته بجلي نشته د سحر نه. امیر دا کوم ځای دی چې تاسو بجلي نشته؟ نو او دا راته هم ولیکئ چې څو ملګري مې ګوري او د خط په حواله که کوم شعر، سندره، ټپه، لوبه، چاربیته یا یادونه مو وي یا خط مو چاته لیکلی یا د خطونو زمانه مو لیدلی وي نو خامخا راته ولیکئ چې خط مې درشي ورته جاړمه چې لیکه ما ورته ډېر ژړلی دي. نه خط آیا د کونترې په ذریعه خط لیکلو کې ماته څه حقیقت نه ښکاري. یاره ماته هم پکې نه ښکاري. شریف الله پښتونیار صاحب ما چې هم تر څو هسې مشاهده مطالعه مې لږ ډېره پې کړې ده چې د کوترې په ذریعه د خطونو لیږلو دغه حساب کتاب، خو ماته حقیقت نه ښکاري پښتونیار صاحب. هلکه څوک بجلي والا ته کنځلو نه کوي. زما نامه ما اکسین دی عماد جمال خان وي. او قام به خط په تورتم کې لیکه. نو ګوره تاسو وایي تورتم دی او مخ را ښکاره کړه. نو داسې زمانه موږ لیدل ده چې موږ به د خطونو په ذریعه یو بل سره کمیونیکیشن کوو. اوس خو لا زما آواز تاسو اورئ، زه ستاسو کمنټونه لولم، تاسو فیډبیک راکولی شئ. نو هسې تاسو فرض کړئ د خط په مقابله کې دا حالت، نو دا څومره پرمختللی حالت دی. لکه د خط نه چې په تا زیات څه شی تیز لیږه نو هغه تار و. تار هم داسې نه و چې ګنې د ګینټو یا منټونو په حساب، خو لکه د ورځو په حساب به تار رسېده. معاذ هیومنسټ وایي چې 100 کسان دي خو 100 به نه شي. نو بلکل لالا ګله ډېره مننه. او زه پناه ولاړه یم او هلکه بلی مه نړولې دی مې نه شي که پارسینګ دي نن سبا. نو دا خو نه پوهېږم په 400 کې هم په زونګ ټاور حمله کړې. یاره په هغه سلو موشن کې درته لږه مبالغه سره دی مولوي صاحب را یاد کړه. او نټ تختی را تختی. او دا بیا هم کم خط دی، داسې خاص خط نه دی. موږ هسې سنایاز هسې خبره د یو سر نه رانیولي ده. هسې خط مې راغلی د عمران خان دی. یاره عمران خان د خط نه خو زه نه یم خبره. زموږ دا بیانات چې ده د خالص د خط په ادبي، تاریخي او یادګاري اړخ باندې ده. زه د سیاسي خطونو نه یم خبر او ما د سیاسي خطونو کم بحث هم نه دی کړی. البته غني خان بابا په خپل کتاب کې کلیاتو کې که تاسو وګورئ نو 2 یا 3 خطونه پکې منظوم دي، منظوم د نظم په ذریعه. په خط کې شعرونه لیکل هم روایت وو او په خط کې زړه ویستل، په خط کې اشاره غوندې علامتونه جوړول. د خط دپاره خاص پاڼې هم میلاوې دي که ستاسو یاد وي. یو دسته به میلاوېده، یو فارمیټ کې به وو. نو که کوم ملګرو خطونه لیکلي نو رنګین غوندې خطونه به هم وو. واته رنګو کې به واته داسې یو دسته به وایه، یو کاپي به وه او تا به دې په اسانه باندې یو پاڼه راچلولی شوه او
څه کرښې به هم پکې مخصوص ډیزاین وي، خو هغه به لکه دا چا به ډېر فینسي کړی کار و. نو یو عام موږ چې کوم لیکل هغه خطونه وو، یو فینسي کړي خطونه وو. نو فینسي کړي خطونه به هغه د هغې دپاره به په 2-3 روپۍ یو دسته میلاوېده. نو په ځینو کې به 10 پاڼې 14 پاڼې په اوه رنګه کې، 20 پاڼې په اوه رنګه کې، دغسې 28 پاڼه په اوه رنګه کې. دا بیا د قیمت خبره وه، خو دغه فینسي کړی کار و چې د فینسي کړي خط دپاره به دې کوو. او د هغې په یو طرف به د لیکلو ښه سهولت و، ځکه چې هغه به ډېره ټرانسپیرنټ وه. نو که بل اړخ ته به دې کول نو لږ مشکل به یې جوړوو. البته موږ خو په ساده د کاپۍ کوم چې په 2 روپۍ او 2 روپۍ کاپي وه، نو د هغې په پاڼو خطونه لیکلي دي. بله خبره دا ده چې د کاپۍ د 1 روپۍ او 2 روپو چې کومه کاپي وه، نو د هغې د منځ هغه پاڼې به هم راویستې او لکه ډبل پیج، یعنې 2 فولډه کې د پمپلټ په شکل کې به مونږه کار ته اخیستل. لکه زموږ خو هغه فینسي کړی مجلس زموږ نه کېده، نو دغه د کاپۍ د منځ دا 2 پاڼې چې د فولډینګ حالت کې به وي، نو په هغې به لکه لیکل ډېر کېده. لیکل به څه خو باقي بات یې ہے باقي بات یې ہے که مصطفی کمال سواتی و چې تا خو سر پرېښې تخفې پرېښي په سر روان شوې. او محمد نعیم مندوخیل صاحب زه په هغه باندې پوه نه شوم چې د مریم نواز دا پوسټ تاسو را لېږلی و، زه پې بیخي نه یم رسېدلی. غني خان خپل پلار باچا خان بابا ته جوابي خط لیکلی، ډېر زړه پورې نظم دی. ډاکټر راشد خان زمزمه کړی دی، لالا ګل لیکلی دي. نو غني خان منظوم خطونه نور هم چاته شته. دا د یرې نه هغه خطونه یادې خطونه خو نه پوهېږم. کشمیر والا ته انډیا خط لیکلی دی، وایي د سړي زامن شي یعنې پاکستان سره شامل. اماد جمال خان وایي ډېر زیاته مننه لالا ګله، ډېره مننه چې تاریخي ده خطونه. البته ما د خطونو لوست چې کوم دی نو د اردو د زده کولو په خاطر خطوط غالب ډېر په شوق لوستلي دي، او هغه خالص ژبه او هغه تاسو ته چا خط لیکلی خپل واقع کې؟ نو ما ته خو ملګرو خطونه لیکلي دي، البته رومانټیک خط خو به د راغلي به یې ولې به نه وي، خو لکه وي نو بس ژوند دی. خطونه خو م لیکلي هم دي او راغلي هم دي. اوس ته په کوم کنټکسټ کې وې، که دغه واضحه کې بیا به جواب درکړم. او یعنې ما ته خالص چې یو طرفه چا لیکلی نو دا به امکان ځکه نه لرم چې زما شکل و صورت څه داسې قبولي عام هم نه دی، قبولي خاص خو لا ډېره خبره ده. نو ما خو داسې یک طرفه به نه وي ریسیو کړي. البته د خپلې اندې یا زما د خط نه وروسته به خطونه راغلي، خطونه یو بل ته ګزارل هم او خطونه لیږل هم، خطونه د چار بار په واسطه. او دا به درته ووایم چې خطونه په جنګي کمیونیکیشن کې بیا ډېر ضروري نو په آسونو به وړل کېده. البته دا د کوترې والا خبره زما ذهن کې نه راځي. نو خط یو خو دا خط دی لیکل دي که نه، خط نو څوک نه کوي، خو خطوط نویسي ځان له باقاعده فن و. پس I have seen a question say why are you so respectful. I have seen you Kashrut say why are you so desperate Stephen and way up joking you thought have some concerns elaborate. نو زه پوه نه شوم. اماد جمال خان ما ته د نوکرۍ ټسټ نه علاوه هو بل چا خط نه دی لیکلی. او مصطفی کمال سواتی وایي چې ډېر خطرناکه کتابونه. نو فضل رحیم گجر صاحب ډېر وخت بعد سلامونه. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ جناب؟ تو آپ کا خط مل کر خوشی ہوئی. باقی بات یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتے ہیں. یہاں سب خیر خیریت سے ہے. فضل الرحمان گجر صاحب آپ کا خط بذریعہ فیس بک ہم کو پہنچا. باقی بات یہ ہے کہ
لکه تا به دا خطونه چا ته لیکل پنسي کړی خط پنسي کړي مونږ نه دي لیکلي مونږ داسې هغه ساده غوندې مونږ غریبۍ لنډیڼ که نه انعام الله وایي چې کوترې خط وړی شي که نه ما ته خو پکې څه نه ښکاري دا په حقیقت خو د ماضي خلکو دي خبرې دي کړي دي او پنسي کړی خط به و که نه زیاړه ته پړته به و نو یو خط دی لکه دا خوشنویسي دی نو خوشنویسي خو ماله نه راتله خو باقي اردو مردو مې ګزاره کوله لکه هغه پنسي کړي خو دا دی چې د کور د ذاتي معاملات چې پکې رال جودر پاخه دي او ګیاک او مطلب دا چې دا قیسې به پکې بیا او دا تا میسیجونه ولې بند کړي ما خو میسیجونه نه دي بند کړي سیف الله قروره خدای دې ته ماته په نیکه واړوه نو خطونه دلته بیخي غیر سیاسي موضوع ده او ملګرو سره یې خامخا شریکه کوي او بل دا چې نوټیفیکیشن زیاتو ملګرو ته نه ځي نو درخواست مې دی ملګري پکې منشن کوي او دا زما دپاره ډېره ضروري ده چې تاسو زما په خیال خط کوترې هم واورې شي خو که ته د دې بړستن نه راووتې نو ډېره مننه عماد جمال خان د تعریف او ستاینې او د دغه درنو خوږو لفظونو د پیرزونې دا ستا دروند نظر دی یکنې داسې خبره نشته زه ډېر د خدای عاجز نالوستی انسان یم خو بیا هم ډېره زیاته مینه او مننه چې تاسو ته ډېر وخت راسئ ګورئ یو ګپ شپ د لارې موږ بس کوشش کوو چې یو بل انټرټین هم کړو په منیجر درته میسیج نه کېږي نو منیجر خو به نه کېږي خو میسنجر ته لیکل غوښته سیف الحق دا اوس نشم ویلی امیر نواز خان جیلیا په د انګریز په وختونو کې د خدایي خدمتګارو خطونه وړل یعنی د پوسټمین کار به یې ترسره کوو نو دا هم یو د خط به سرکار هم کتل لکه داسې خلکو ته خطونه بیا څه وخت په اخبارونو کې هم د یو بل په نوم چاپ کېده خلک طنزیه یا سرکیسټک خطونه هم چاپ کوي خلک داسې مفروضه خطونه لکه د جنت د فیض احمد فیض خط د احمد ندیم قاسمي په نوم باندې دا په اردو کې اخبارونو کې رواج و او دی هم د عالم برزخ نه خط دا هم شته په پښتو کې اوس دغه ډاکټر همدرد یوسفزی صاحب خیالي او مفروضه خطونه د هغه نه لیکي د دې ریاض تسنیم صاحب د اړخ نه ځان ته بیا د خزان اړخ ته ریاض تسنیم ته ډېر خوندور دي تاسو د همدرد یوسفزی په پاڼه باندې کتلی شئ فیسبوک پاڼه نو د عالم برزخ نه خط دا په شرق الوسط کې چاپ و او دا د فیض احمد فیض خط و بیا د سیاسي خلکو خطونه هم ډېر مشهور دي دغه سلسله کې سني خطونه بیا خوشنود علي خان حمید میر او خاص کر د سهیل وړایچ فرضي خطونه د یو کس نه بل ته دا په اردو کې په جنگ اخبار کې ډېر زیات معروف و سلسله هغه بهرحال دغه سلسله کې به 25 ما کتلي او سیاسي خطونه نو د هغې د رسولو دپاره به ځان له هر کاره ځکه پکار لکه د پوسټمین کار لاله ګل چې لیکلي دي چونکې دغه به د سرکار اوایډ کولو د سرکار د نظره به ساتلو اوس خو دنیا بدل د خلک سرکار ته غټ غټ خلکو ته خطونه لیکي غړ غړ خلک هم غټ غړ خلکو ته خطونه لیکي البته زما دا خبره غیر سیاسي ده او څوک خط به یا ګوري یا به نه ګوري اوس به یا د چا سره د خطونو کولو وخت خو به یي خو د لوستلو وخت په چا سره یي که نه ځینې خلک لا دا هم وایي چې هغه وایي چې جمع و یخني کېده او خط ورته میلاو شوی دی او بس هغه اور یې بل کړی او جوړو کتلی نه دی وزګار نه و لوستی هم نه شو او ایستی هغه خط اور ته په اور یې ورپسې کړی دی اور یې پرې ګرم کړی دی نو اور یې پرې ګرم کړی دی بیا یې ورته لاس تاوده کړي دي
نو دا اوس مختلف خبرې دي، خو د سیاسي غیر سیاسي دي، د سیاست سره کوم تعلق نشته. زه نیم خبر چې په سیاست کې نن سبا څوک چاته خطونه لیکي. انور مقصود خطونه لیکي، سموده وړاندې جونی الیت لیکلی، او دغه سلسله بیا داسې وي چې دا یو مفروضه وي یا فرضي بنیاد باندې، خو ډېر د کار خبرې پکې وي، یا داسې یو انټرسټینګ وی د کمیونیکیشن. نو دغه بیا جوابي هم لیکي، لکه د جون ایلیا د اړخ نه ورته بیا دته خط راځي، د جنت نه یا دوزخ نه یا برزخ نه، یو فرضي غوندې حساب کتاب دی. او دا په اردو کې خیر میا به ډېر کتلي دي دغه مفروضه خطونه. البته بعضې وخت کې مفروضه نه بلکې یو بل ته کلاو خطونه لیکي په علمي ادبي موضوعاتو باندې، د یو بل په نوم خطونه، په سیاسي موضوعاتو باندې پبلیکلی اوپن لیټرز چې کومي بیا بل جواب ورکوي. او دا سلسله په ځینو اخبارونو کې په ماضي کې ډیر زیات غځېدلی وه او ډیر زیات کنټروورسیز یې پیدا کړي دي. ښه د حنیف رامې خطونه چې کوم وو په سیاست کې، د پاکستان په سیاست کې، نو هغه او د هغه د حسین احمد حقاني سره او یو بل دی یو میګزین والا دی الطاف حسین، د دې خطونو سلسله وه، هغه اوپن وه، یعنی اخباري خطونه به. نو هغه هم د تاریخ یو ډیر د سیاسي تاریخ لویه ذخیره او رښتیا او دروغ په هغې کې راغلي دي. هغه بیا لکه اخوا حقایقو ته ډېر نږدې یا پبلیکلی به یو بل چارج شیټ کوو، نو دا خطونه به په اخبارونو کې چاپ کېدل او دا به اوپن لیټرز وو، او د دې به هغه بل کس بیا جواب هم ورکوو، که به یې ور نه که دغه سلسله به بیا لکه هغه به بیللی یا پړ تصور کېده. او اخبارونو پکې کمرشل دا و پیدا، یعنی د هغې سرکولیشن، ځکه تا به یو خط دغه د خط په ذریعه چې به کوم جنګ جګړه شر فساد روان یا علمي ادبي تاریخي یا سیاسي موضوع به څېړلی کېده، عیني قانوني، نو تا به چې د یو طرف موقف واورېده، نو بیا به د بل طرف د موقف اورېدو یو شوق و، یعنی یو خلاف به دې محسوسولی چې سبا هماغه اکسپریس اخبار یا اوصاف اخبار یا جنګ او نوی وخت، چونکې زاړه اخبارونه دي، دا سلسله د هغې ډېره زیاته معروف وه، او شاید بیا په ترقي پسند رسالو کې او اخبارونو کې هم د خطونو سلسله ساتلی شوي. دا داسې خطونه وو چې دا به یو بل ته ډایرکټډ وو، خو لکه اډرسډ، لکه میل به نه وو، بلکې پبلیک به په اخبار کې به چاپ کېده. دا باسین صاحب او د سره هندکو سپیکر ترمنځ، نو دا یو سلسله وه، خو دا به ویم چې د 98 نه یا د 2001 دې وختونو کې وه. نو بیا د باسین صاحب وو خطونه، او د اردو یو څوک د سرایکي بهرحال بخښنه غواړم، د هندکو خاري ژبه چې کوم ده، د دې څوک لیکوال و، پروفیسر و، ناصر جاوید یا جاوید ناصر یا داسې څه نوم یې و. خو دا د 2099 یا 2001 پس د 3 کلونو د خبرې دي. د ملک مشر ښه انسان جوړ شي که هوښیار، نو زما په خیال سره هوښیار، او د هوښیار مخیار نه زیات دا یو فن دی، یو ساینس دی، پولیټیکل ساینس، رننګ ا ګورنمنټ، رننګ ګورنمنټ بزنس، رننګ ګورنمنټ یا ایڈمنسټریشن، پر گورننس، پر پبلک سرویس. نو دا باقاعده سکل دی، هنر دی، نه چې هوښیارتیا یا ښه انسان نه غواړي. لکه ایون چای پخول چې هر چا له ورځي، خو په یو ښه هوټل کې یو برانډډ چای، مطلب دا چې یو معروف چای وي، هغه هم د هغې دپاره ته به هغه کس بدل کړي، نو شاید هغه کار سم ونه کړی شي. یا د هوټل نه یو کس بوځي په بینک کې کښېني، نو هغه به ډېر معروف چای پخوي، هغه به ډېر ذایقې په لاس کې، او صرف په دې بنیاد چې دا ښه ذایقه دار چای پخوي، خوراکونه یې زده دي، ایماندار دی، پردۍ پیسې ټکې ده نه بې ځای کوي، او ډېر زیات نیک هم دی. او چې څوک ورته معمولي اشارتن کنایتن خبره هم وکړي، نو په ده باندې هوښیارتیا نه ورانه ده. لهذا دا به موږ په دې بینک کې منیجر کو، یا به کمپنۍ کې هیډ کو، یا به په دفتر کې افسر کو، نو زما په خیال سره دا رویه به نامناسبه وي. نو بس اوده شئ، ناوخته دی. مصطفی کمال
نو عبدالحنان صاحب ما خو همدغسې ویلی شو، فکر کوم چې خپله خبره مې څونه واضحه کولی شوه هغه مې تاسو ته واضحه کړه چې هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره که نو دا هوښیارتیا یا ځیرکتیا خو پکار ده چې د هر کار دپاره وي، خو ملک چلول دپاره د ځیرکتیا نه او د ښه والي نه علاوه د آرټ باندې د دې په دې ساینس باندې د دې په دې سکل باندې هنر باندې پوهېدل دي، ورسره تجربه ده، ورسره د بزنس یا څنګه چې د ګورنمنټ بزنسز وي. یا پښتو کې کمنټ کوئ بیا امریکې ته پته لګي. حمزه وایي مصطفی کمال ډېره مننه، ملک کلیم الله ډېره زیاته مننه. قبر کې هم نیم فی الحال مې قبر ته تلو اراده د خیر څه نشته، الله تعالی مې فی الحال نه لیږي، دا خو لا ژوند دی کوو به. او بله خبره دا ده چې بس بجلي هم شته خو زه بس پټ ناست یم او لږ ایزي یم او کمفټیبل محسوسوم. کمفټیبل محسوسول مطلب دا چې که یخته ګډوډ دي او که نسوار څوک کوي او که څه لکه یو سپورټ والا د سپورټ والا زما په خیال سره لکه سپورټ په بنیاد چې کوم دی نو یو د یو لوبې لوبغاړی ان چې موږ په بله لوبه کې نشو ځای کولی نو بیا د لوبغاړي په حیث باندې موږ وایو چې نه دا چونکې لوبغاړی دی نو دته ملک حواله کوو. نو زما دا نو بیا مودي خیر مودي چای والا خو وو عماد جمال خان خو داسې نه دی لکه پولیټیکل کیریر هم دی. مودي د 90 نه وروسته د یا د 80s نه وروسته په لوکل باډیز کې بیا د دې په ګجرات کې وزیر اعلی او په ګجرات کې هوم منسټر یا انټیریر منسټر و او د هغې نه وروسته وزیر اعلی شو. بیا 92 کې د ده په دغه کې فسادات وشو، بابري مسجد والا واقع وشوه. نو چای والا په دې معنی خو دی چې لکه چای به وړه یا ټي وایي چې کار مزدوري نو داسې خیر خامخه سړی ژوند کې څه کارونه کوي. دلته زما د هنر نه مقصد بیخي جدا دی، لکه سیاست یې بطور کیریر کړی. او سکوت کې مرګ دی حرکت کې اوسه. ډاکټر افراسیاب خټک صاحب ډندر نه جوړ نشي بهیر پاتې شوه توصیف لیکلی د افراسیاب خټک صاحب شعر یې لیکلی. نو هم عبدالحنان صاحب ما چې کوشش وکړو البته د یو ملګري دغه سره اختلاف و چې چای والا چې جوړ کړی دی خو بیا هم هغه یو کیریر پولیټیشن دی. لکه چای والا به په ماشوموالي کې یا ځوانۍ کې یا د خپل سبق په دوران کې یا د خپل ستړي ظاهر خبره ده ډېر خلک د چې کار یې کړی، مزدوري کړي، بالټي ټاټکي اوچت کړي، په یونیورسټۍ کې وي، په کالج کې سبق هم وایي، ځان له کار کوي، خو بیا یو هنر کوي مخکې تللی. نو دا باقاعده یو بیل هنر دی سیاست او یو بیل ساینس دی او دا تجربه غواړي. دا ساینس یا دا آرټ د یو فن په توګه هم او د یو ساینس په توګه هم دا تجربه غواړي او هغه تجربه د ښاري سیاست نه شروع کیږي، یعنی د لوکل باډیز نه، کونسلر، ناظم، چیرمین، ډسټرکټ کونسل یا دغسې کاونټي ته، بیا کاونټیز کې په انډیا کې واړه واړه یونینز دي، یونین کې د واړه واړه ټریټریز دي، 18 صوبې دي، د هغې کې بیا یونټي دي یا تعلقداري دي یا تعلقې چې ورته وایي. نو دغه بیا د هغې مختلف الیکشنز کېږي او دغسې څوک سټیپ وایز تللی لکه صوبایي وزیر، وزیر اعلی، بیا وزیر اعظم، بیا صدر یا داسې یعنی یو تجربه وي د سیاست کې. نو خامخا خو به څوک به کار کوي، څوک به څه کوي. نو وده شي مصطفی کمال صاحب بیخي زه د خبرې راغونډوم. عبدالحنان صاحب ټیک وایي او کنیډا کلیش باندې څه وایي، دې باندې ما ویډیو کړې ده. امریکا او کنیډا خاص کر د ټرمپ تر راتلو سره وروسته په یو بل باندې ټیرف سیوا کړی دی. اول امریکې یو خو د دې په سیزونو باندې نو په دې به زه خیر دی بیا دوباره هم وکړم، یو پیر مې کړي هم ده چې لانجه څه ده او ټرمپ سره 20% ټیکسز ور باندې لګولي دي اماد جمال خان صاحب او بیا هغې هم څه 20 یا 25% سیزونو باندې د دې میوچول چې کوم ټریډ دی دو طرفانو هغه 151 یا 150 بیلین د یو اړخ نه دی او دغسې څه د پاسه 100 بیلین ډالر د بل اړخ نه دی. نو لوی بیزنس دی د دواړو او بل دا چې پولې لګېدلي ده او خلک ځي راځي. د ټرمپ الزامات دا دي چې د دل نه نشي یا نشیان راځي، حالانکې داسې نه ده.
دومره د مکسیکو نه او یا د کاناډا نه راځي څنګه چې د نورو خلکو نه دي ته نشي یا نشیان راځي. نو دا یو هلود او ټرمپ دا وایي چې دی دوی زموږ په اقتصاد باندې بوج دی، دوی ته تحفظ مونږ ورکوو، دوی ته سیکورټي مونږ ورکوو او زموږ په سبسیډیز د خلکو لګي، نو مونږ ته شامل شي، زموږ یو 50م ریاست دي شي که نه نو مونږ به یو قسم معاشي ناکهبندي وکړو یا معاشي اثار یا مسلې به ورته جوړې کړو. ظاهره د جسټن ټروډو چې اوس یې استعفا ورکړې ده، خو فلحال د الیکشنه پورې یا د بل انتظام پورې صدر وزیر اعظم دی یا کاناډا والا دا نه مني او دغه مزاحمت کې به نقصان کیږي. او په دې نقصان کې به صرف کاناډا ته نقصان نه کیږي بلکې امریکې باندې به هم ډېر اثر پرې وځي په شارټ ټرم کې. په کم از کم څیزونه ورته ګرانېږي. کاناډا سره پراخه ځمکه ده، هنرمند خلک دی، فینش پروډکټس جوړوي، هغه یو ایس یو لوی مارکیټ دی، 32 کروړه خلک دي. د کاناډا آبادي کمه ده او پې ډېره سیوا ده، زرخیزي او ساراګانې او دښتې او باغونه، هنرونه، کارخانې هغه شته. نو امریکې ته به ضربه په هغه څیزونو کې میلاویږي عام کنزیومر ته چې کوم د کاناډا نه فینش پروډکټ راځي، نو دوی به د بل ځای نه راغواړي یا پې ټرف سیوا کړي یا سټیکس پې سیوا کړي. نو ظاهره ده چې ګرانېږي به ګرانېږي، خو بچا تر په $100 په څیز باندې 25 یا $100 ته پاسه، نو دا خو کنزیومر نه وصولیږي. نو او بیا پوه شوم، خو توصیف بیا مې سم ونه ویلی شو، وروسته نور پوه یم. محمد صاحب ډېر زیاته مننه، ستا خبره صحیح ده. How does all of it affect you that you are wasting people's time with this useless discussion؟ نه دا خو useless خو دی دا ډسکشن، خو یو خبره ده چې موږ تاریخي خطونو باره کې بحث کوو. موږ د تاریخي ادبي خطونو دغسې د علمي خطونو پبلک کې د هغې د یو بل سره په علمي موضوعاتو بحث کېدل، سیاسي موضوعات په خطونو کې په اخبارونو کې به چاپ کېدل، بیا به د هغې خط جواب راته، بیا به دغه سلسله به نو کتونکو لوستونکو پکې ډېر زیاته څه زده کړه او حقایق به پکې مخې ته راغله او خلک به انګیجډ وو په خطونو باندې. بل دا چې یوه ناسترلیژیا هم د پکار د خطونو ذکر وشي. خط د انساني تاریخ کې د یو اوږدې مودې یعنې د ډېرې مودې پورې د کمیونیکیشن د خبرو نه وروسته یا بالمشافه ملاقات نه وروسته خط د کمیونیکیشن مور یا پلار دی یا ابا او اجداد دي، داسې دي چې thousands of years دا خط پاتې شوی دی. نو یادول خو نن سبا چې زموږ ستاسو د کمیونیکیشن د فیسبوک د لارې کېږي، یا تا محمد صاحب کمنټ کړی دی انګریزي کې، انګلیسي دی لږ ګران دی لیکلی دی. نو I can't manage to understand what you want to convey. خو بیا هم څه دا وایم چې دا تاسو چې کوم لیکل کړي دا هم د خط یو ایوالډ شکل دی، ارتقایي یا لیټسټ شکل دی. نو زه په دغه باندې ځکه لګیا وم. ډېره مننه. خو دا ده چې دا ارتقایي شکل دی د خطه. نو انډرسټینډینګس چې جوړیږي، لکه اوس موږ په کمیونیکیشن چې کله انډرسټینډینګ جوړو او یو خبریال په توګه یا یو د قاري په توګه چې زه فیصله کوم د تاریخ کتنو د علمي موضوعاتو دینی خبرو، نو زه به د هغې اصل به ماته لږ اندازه یي. نو نور او بل دا چې عاصم خیر په دې وخت کې به داسې وي چې شاید سیاسي خطونه هم یو موضوع وي، خو زه به یې ډایرکټ نه وایم او د هغې نه غیر چاپېره، چونکې دا زموږ یو هغه دی بس یو موقع په لاس راشي نو موږ پکې دغه لایټر اړخ راونیسو، د سندرو، د خطونو، د دې د یادونو یو بل سره. محمد بیا لیکلي ډېر زیاته مننه ستاسو ته. I appreciate your just as well نه دا خو ستاسو لویوالی دی، it's your greatness. زه صرف یو لرنر یم او ستاسو غوندې ملګرو مشرانو یارانو دوستانو نه زده کوم. زه دغه راځم دې ته چې که موږ د کمیونیکیشن یا د ماس کمیونیکیشن خبره کوو یا د انټرنیټ خبره کوو یا په دې دور کې
د یو قاري په حیث هم ځان پوه کوو، نو موږ به دا لکه زه اوس څنګه خپله خبره ایکسپلین کوم، I can't explain it very well یا very easily. نو زه داسې ویل غواړم په دې طریقه چې که زه غواړم چې میډیسنز جوړ کړم، نو پکار ده چې ماته د کیمسټري، د پوټاشیم، سوډیم، کلورین، پروبین، دا کوم چې دا 140 یا 15 بنیادي نیچرل الیمنټس دي، د هغې نومونه به ماته یاد دي، د هغې هغه ویلنسیانې به ماته یاد دي، د هغې ماسس حوالې سره به زه خبرې وم. نو دا ټول عمل به ما بوزي، بیا دا به هم راته لږ ډېره پته چې کیمیا د کیمیا په طور پیژندونه مخکې خلکو کوله. نو دا بیسکس چې ما نه ویلي، نو زه به یو ښه کیمسټ کله هم جوړ نه شم. نو مونږ چې کله د قاري یا د خبریال په توګه خبرې کوو، نو بیا موقع راځي، یو ټرند راځي، په هغه ټرند کې بیا خبرې کولی شو چې مونږه اوس لکه خط ذکر وشو یا سیاسي ماحول دی یا ورباندې بحث کېږي، نو بس مونږ یې دغه تاریخي اړخونه راونیوله، مطلب د ملګرو په مرسته چې یاره دوی کوم خطونه لیکلي دي یا ټپه یا شعر، نو دا زما جزانه غوندې یو څو درخواستونه وو چې مې ستاسو وړاندې کېښودو. نور زه پوهېږم چې دا سیاسي موضوع هم ده، البته هغه غیر سیاسي اړخونه باندې وغږېدم. نو ستاسو له ټولو ډېره زیاته مننه، او ناوخته هم دی او زه به هم آرام کوم او وږی هم یم، یخني مې کېږي، خو ځاته چې ما انټرمنټ فاسټینګ شروع کړی دی، په انټرمنټ فاسټینګ به بل وخت چېرته مختصر خبرې در سره وکړم. دا د ویټ کنټرول، دا کولیسټرول قابو، د شوګر یا د ریجوینیټ کېدو یا د ریکریټ کېدو یو ډېر ښه موقع، یو څه نفس باندې هم ضبط راځي، ویټ کنټرول کې ډېر پرټیکولرلی ډېره مرسته کوي. یا د اضافي چربي چې کوم ده، نو هغه په خېټه هم کېدی شي، په لیور هم کېدی شي، معده ګیر چاپېره پړسېدلي. او سموک سیګنل میسج چې په ډیلیور کوو، هغه به څو غونډۍ نه غونډۍ ته په اسانه کېده، او په دې باندې زه په یو ویډیو کې غږېدلی وم، هغه غونډ ته تللی وم او دا مې ویلي چې دا به ولې خلک په غونډه اوسېده. نو دغه سموک یا فایر چې کوم دی اور بلول، نو دا کمیونیکیشن و، خو دا داسې و چې دا ډېر پر یعنې په ویزیبیلیټي د حده پورې چې یو څیز به تا ته ویزیبل و که نه، نو ویزیبیلیټي کې به کمیونیکیشن کېده، خو دا کویک و، فوري و، خو دا ډېر محدود و، لکه د یوې غونډۍ نه بلې غونډۍ ته به کېده. نو دا ډېره ښه لار وه د خطونو یا د کمیونیکیشن د بیسکس. خو خیر چې بیا موږ شاته ځو، نو ساین یو بل ته خبرې مو چې انسانانو نشي کولی، بیا د ژبې وجود کې راتلل، بیا د هر یو غږ ته یا د غږ چې کوم دی دې ته فونیټیک څه آیډیا جوړول، یا پخواني خطونه چې کوم دي، کوم چې په لیکدړو باندې موږ ته په نظر راځي، نو هغه خو میخي دي، یو قسم نښې مخې کړي پکې، لکه ټکي ورسره نه وي، ټکي لا به ایجاد شوي نه وي، نو هغې یو بل ته څه نښې او څه غوای جوړه کړي، بیزې جوړه کړي، د هغې تګی جوړ کړی، اشارې، کنایې. نو هغه پخواني که تاسو وګورئ د ګیلګامش یا د بودا او د اشوکا د زمانې، نو دغه لیکدړې بیا ډېر په پخواني ارلي خطونو کې دي چې هغه ژبه ګرانه ده، یا اوس متروک هم دی، او یا ژبې ویم نه، په هغې کې دغه اوښان، دغه شکلونه د خلکو ویستلي، دغه غواګانې جوړې کړي، دغه نو د دې ساین هغې بیا بل ته کمیونیکیشن پبلیک هم کېده، یا پرسن ټو پرسن خطونه هم دغسې وو. او خو دا ده چې خط پکې لانګ لاسټینګ مین اف کمیونیکیشن پاتې شوی دی. لانګ لاسټینګ مطلب دا چې په زرونو کال یې تېر کړي دي، او بیا ټیک ده چې اوس 25-30 کال کې، بلکې 40-45 کال نه د الکترونیک او ډیجیټل او یا ایر ویوز باندې یا فون لاین، لینډ لاین باندې، نو دا خو دي، خو د دې چې موږ هغه ابتدا نه د اوسه پورې ټول عمر واخلو، 100 کاله نه پوره کېږي، خو باقي د معلوم انساني تاریخ کې د خطونو په زرونو کاله خطونه پاتې شوي دي، لیکلی شوي دي، او باقاعده د دې نه مخکې چې کوم میخي یا چې څوک ورباندې نه پوهېدو ساین لینګویجز کې، نو هغه خو بیا د 15 زرو نه هم د هغې تاریخ اوړي، د 10 زرو نه هم د هغې تاریخ اوړي.
نو دا د ډیر وخت لپاره د لیکلي بڼه باندې پیغام کاغه پرسن ټو پرسن وي او کاغه ماس کمیونیکیشن وي، نو دا ډیر لانګ لاسټینګ دی، ډیر وخت لپاره. نو عبدالحنان صاحب سیاسي خبره لیکل ده، خو زه نه پوهېږم سیاست کې اوس نن سبا د خط حوالې سره کم بحث روان دی نه دی روان. کلام خان په خیرونه آواز دی وایي کم دی، نو ما صرف بلوټوث لګولی دی. I think we should call it a day and you shall take us. God bless you. ډېر زیاته مننه. cultural historical norms and values یې پیکټ کړي دي، دا خو هم ده په دې باندې بحث کېدی شي. اماد جمال خان خو ایولوشن کېږي، ارتقا راځي او څیزونه خلک ډېر فوري غواړي، او اوس خو کمیونیکیشن او ماس کمیونیکیشن او سوشل کمیونیکیشن او پرسن ټو پرسن ډیر زیات کویک شوی دی، تر حده پورې انکریپټډ هم دی، یعنی محفوظ هم دی. خو بیا هم زړې طریقې هم په ځینې سیمو کې مستعمل دي او خطونه په ځینې ادارو کې یا په ځینې حالاتو موقعو کې د کنفیډنشیلیټي او یا د خامخا رسایي یا د ثبوت په توګه ډیر ضروري ځینې مواد داسې وي چې هغه اوریجنل حالت کې وي، نو هغه الکترونیک کاپي قبلول هغسې نه کېږي. مطیع الله خان های لیکلی دی، وای های، سلامونه ومنه. کلام خان غږ مې اوس څنګه درځي؟ البته مصطفی کمال سواتی صاحب به تلی کورې ودان او حمزه خو لا شته کورې ودان. زه بیخي خبره راټولوم د خط حوالې سره که کوم شعر ټپه یاداشت په ذهن کې مو وي یا مو تجربه کړی وي یا مو رومانټیک خطونه لوستلي وي یا مو سیاسي خطونه یا کتابونه لوستلي، نو هغه را سره خامخا په کمنټ کې شریک کړئ او دا ویډیو هم ملګرو سره شریک کړئ. زه به ستاسو سره د خدای پاماني وکړم، یعنی اجازه به واخلم او دا ټرانسمیشن ماته لږ اسان ځکه چې په دې کې زه ډېر ایزي پاتې کېږم د ویډیو نه بغیر. ښه بس زه بندوم او کټن نه څه د اردو لفظ دی، دا خو نه پوهېږم یاسین الله چې دا څه مطلب دی، یا خو به کټم نو دا په انلاین سرچ کول غواړي. کلام خان اواز سلو دی او ما صرف بلوټوث لګولی دی د مایک په ځای باندې بلوټوث، نو شاید هغې کې ستونزه وي او چارج مارج یې هم مسلی او هغسې فیر او کرسټل کلیر به نه درځي، نو د هغې دپاره بخښنه غواړم. مطیع الله و فضل د خدای خیم او بیا دې لیکلي د 14 نو بالکل وده کېږم. مولا دې ښه ساته، خوشحاله شوم. او یاسین الله دا لفظ به ګوګل کې لږ سرچ کوئ تاسو چې کټم دا ما نه دی اورېدلی. او رحمت راهي سلامونه ته دی، وعلیکم سلام. البته یاسین عبدالحنان صاحب ډېر زیاته مننه. ختم خط د کټم لیکلی دی که نه کټم، نو کټم ما داسې نه دی اورېدلی او وبه ګورم سرچ به کړم. ختم خو خیر خو پوهېږو په هغې باندې عبدالحنان خو د دا ټکی اکنومیکلی سټیبل دی د پاک سټډي سخت یعنی مشکله. کټن خو به نه وایي کټن، که کټن وي نو یک کټن مرحله که نه، نو هغه کېدی شي. میانانو پسې مه خنده، خدای به تا هم چاند کې خیر دی که خط لیکلی نه، دا خو هسې دغه کوټم نه پوهېږم، دا ما نه دی اورېدلی، سرچ به یې کړم. غفران الله وعلیکم سلام، ډېره زیاته مننه تاسو چې راته خدای ښه لري. غفران الله صاحب آباد اوسي. حمزه او یاسین الله زه به یې اوس ګوګل کې سرچ کړم، تاسو یې هم سرچ کړئ. شاید دغه کم الفبا کې چې تا لیکلي دي یا کم وربیټم یا کم څنګه چې تا لیکلی دی دغسې سرچ به کړي سړی چې کټم څه ته وایي. کټمل یو ځان له شی دی، کټ هم چارپایي وي او کټ ورته هم ځینې ځایونو کې اردو کې وایي. البته کټم زما دپاره نوی دی. عبدالحنان صاحب کوشش کړی چې اندازه باندې تا ته ووایي چې ختم و. عبدالحنان د پاک سټډي په موضوع به بل وخت وغږېږو او شاید زما ډومین ما ته اجازه نه راکړي چې د سپیس نه خوا لاړ شم. زه په هغه موضوعانو غږېږم چې ما ته کوم ستونزه نه جوړوي او بس زما کار روزګار هم رواني. زه نو بهرحال وي تاریخي خبرې دي تاسو په خپله ښه پوهېږئ.
کور او ودان زه به هغه شعر ویم چې که زما په دعاګانو باندې کېږي پښتانه دې لکه ستوري د اسمان شي. خدای مو راوله، خدای مو راته لره. هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. ما خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی بخښونکي او مهربانه خدای په امان.